په لوګر کې د دولتي ځواکونو هوایي برید کې شل تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. نن ورځ له غرمې وړاندې د لوګر په برکې برک ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو په هوایي برید کې ملکي خلکو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي. د لوګر ولایت رسنیز دفتر ادعا کړې چې طالبانو د ملي امنیت ځواکونو پر بیسونو د برید پلان درلود چې د کشفي راپورونو په اساس دوی خبر ترلاسه او له هوایي ځواک یې مرسته وغوښته چې د بمبار په نتیجه کې 10 تنه طالبان ووژل شول او 14 تنه نور یې ټپیان شول. بل لور ته بیا سیمه ییز خلک دغه ادعا کاملا ناسمه بولي او وایي چې د هوایي برید په ترڅ کې 60 تنو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو د ټپیانو او شهیدانو کره شمېره یې نه ده ښودلې. خلک وایي چې د برکې برک اړوند شیخ سیمه کې دولتي الوتکو د کلي مسجد بمبار کړ چې یو کس پکې شهید شو. کله چې خلکو د شهید جسد رایست په هغو خلکو یې هم بمبار وکړ چې تر 100 پورې عام خلک یې شهیدان او ټپیان کړي دي. طالبانو هم د پیښې تایید کړی خو وایي چې یوازې یو تن ملګری یې وژل شوی، نو ټول وژل شوي او ټپیان ملکي وګړي دي.